ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ د ملي تلویزیون قدرمن ولیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې نږدې 10 کیلومتره سړک د 1 میلیون افغانیو په ارزښت د سیمې د اوسیدونکو د 209 فتح قل اردو قمندانۍ په مالي مرسته او د بلخ ولایت د ټولګټو چارو ریاست په همکارۍ پیل شو. ویل کېږي چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د سیمې د اوسیدونکو او د وسایطو د تګ راتګ ستونزې تر ډیره بریده راکمې شي. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ د پشت باغ په کلي کې د 10 کیلومتره په اوږدوالي او 9 مترو پلانوالي سړک د جغل اچولو چارې د سیمې د اوسیدونکو د 209 الفتح قل اردو قمندانۍ د بلخ ولایت مقام او دغه ولایت د ټولګټو چارو ریاست په همکارۍ او مالی ملاتړ پیل شوې. د بلخ د ټولګټو چارو رئیس وایي چې د دهدادي ولسوالۍ د خلکو د ستونزو د حل په موخه دا سړک د 10 کیلومتره په اوږدوالي او 9 مترو پلانوالي په معیاري ډول جغل پرې اچول کیږي چې له کوچني اختر څخه مخکې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د هغه په وینا د دې سړک د جغل اچونې لګښت د سیمې د خلکو د ولایت مقام او د 209 الفتح قل اردو قمندانۍ په ګډې همکارۍ برابریږي. ساحه‌ای که ما شما نشستیم ایستاد هستیم مربوط ولسوالی دهدادی قریه پشت باغ است. در حدود 10 کیلومتر طول داره او 7 متر عرض سرک هستند که ساحه خراب بودن خیلی زیاد. مردم محل عریضه را به ولسوال صاحب محترم کرده بودن، همچنان به مقام محترم ولایت بلخ از جناب اجوالی صاحب به ریاست فواید عامه بلخ هدایت داده شدن که سرک متذکره را به مردم جور بکنین. ماشینری که در اینجا شما میبینین و هستن از ریاست فواید عامه بلخ و همچنان از کمیته حالت اضطراری ولایت بلخ هستند. هزینه سرک متذکره در حدود بالاتر 1 میلیون افغانی هستند که از طرف مردم محل و مقام ولایت بلخ و همچنان قل اردو 209 الفتح پرداخت می شوند. ورته مهال د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د دغه سړک د جغل اچولو د پیل هرکلی کړی او خوښي څرګنده کړې. هغوی وایي چې په تیرو کلونو کې د دغه سړک خرابوالي د دوی لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړې وي. دوی هیله لري چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به ترانسپورتي او د تګ راتګ په برخه کې ستونزې حل شي. در فصل بهار که بود از دست خاک و چنگ ما عذاب بودیم. حالی که از دست بیادر لای و گل و بیادر هر جای خندق این لای و او بود. خدا شما را خیر بده، ما بسیار خوشیم. الحمدلله با اثر همین کمک ها ریاست فواید عامه قماندان صاحب قل اردو و وسایط قل اردو دیگه این سرک ها الحمدلله خیلی خوب شده و قابل استفاده شده. و همین از سرک از دست خاک و بیادرم بچه ها طفلای ما مکتب میرفت در راه رفته نمیتونست. این جغل اندازی بسیار به ما مفاد کرد. این حال به خط با آماده و خیلی آماده است بخیر که امروز دولت ما امارات بخیر با آماده خیل شود. ما از بسیار راضی هستیم. د یادونې وړ ده چې د بلخ د ټولګټو چارو ریاست په 1405 کال کې د مزار شریف ښار او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د سړک جوړونې د دریو لویو پروژو د پلي کېدو خبر ورکړی دی. په دغه پروژو کې د حیرتان دوراهي په اړوندو کې د کابل مزار سړک، د بلخ او دولت آباد ولسوالیو ترمنځ د کلیفت بندر لاره او همدارنګه د شهید داود مزمل له څلورلارې څخه د بلخ ولسوالۍ تر څلورلارې پورې سړک شامل دي چې موخه د ترانسپورتي ستونزو حل، د خلکو په تګ راتګ کې اسانتیا او د اقتصادي فعالیتونو وده بلل شوې ده. په بلخ ولایت کې د رسنیزې او فکري مبارزې د اهمیت په اړه یو علمي سیمینار ترسره شو. دا پروګرام د البرز علمي او کلتوري مرکز په نوښت او د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په همغږۍ جوړ شوی و چې موخه د پاکستان د پوځي رژیم له لورې پر افغانستان د بمباریو پر وړاندې د رسنیزې او فکري مبارزې اهمیت څېړل و او همدارنګه په دغه غونډه کې د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله فرمانونه هم تشریح شول.
په بلخ ولایت کې د البرز علمي او کلتوري مرکز له لورې د اطلاعاتو او کلتور ریاست په همغږۍ په هیواد باندې د پاکستاني پوځي رژیم د تیري پر وړاندې د رسنیزې او فکري مبارزې د اهمیت او د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو د تشریح په موخه یو علمي سیمینار ترسره شو. د سیمینار په پیل کې د بلخ پوهنتون استادانو د رسنیزې مبارزې پر ارزښت، د دښمن د منفي تبلیغاتو پر وړاندې د حقیقي او مسؤلانه نشراتو پر اړتیا هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. ویناوالو ټینګار وکړ چې د اسلامي امارت نظام د لا پیاوړتیا لپاره فکري او رسنیزه مبارزه مهمه ده او د عالی قدر امیر المؤمنین د فرمانونو عملي کول د ټولنې د اصلاح سبب ګرځي. د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ورعاه په هر فرمان کې په صلحه او خوبیانې دي د اسلامي امت لپاره. نن چې رسانۍ پر دې باندې هر بحث کوي، هغه خو موږ ته معلومې دي چې د هغو هدف څه شی دی، هغه څه غواړي. نکته مهم مقابله و مبارزه با قلم، ما ارزش‌های ما باید در کتابچه یادداشت ما نوشته باشه که جامعه ما چه ارزش‌های دینی خط قرمزش است، چه ارزش‌های اجتماعی باید حفظ شود، تحکیم پیدا بکنه، تقویت شود، چه ارزش‌های فرهنگی و همینطور ارزش‌های اجتماعی. ورته مهال د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس او د البرز علمي او کلتوري مرکز مسؤل هم د دا ډول ناستو پر ارزښت خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د رسنیو له لارې د حقایقو خپرول د وخت مهم ضرورت دی او ټول فرهنګیان او لیکوالان باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د اسلامي امارت پالیسی درناوی دی، د اسلامي امارت پالیسی متقابل احترام دی، د اسلامی امارت پالیسی د شریعت نظام دی، د اسلامی امارت پالیسی د مجاهدینو مجاهدت او قربانی دی. باید ټول مبارزین و دغه برخو ته متوجه سو. ټول مبارزین باید هغه څه نشر کو چې هغه د پالیسی سره سم وي، هغه حقایق باید را برسیره کو چې د هغه حقایقو په توسط باندې موږ خپل هیوادوال او یا د سیمې او نړۍ په کچه باندې مسلمانان و دغه خپلې موضوع ته متوجه کړو. فکري جګړه او په هر زمان او هر عصر کې دا جګړه چې د دوه اړخونه لري، چې یو نظامي جګړه ده، یوه فزیکي سړه تبلیغاتي جګړه ده. نظامي جګړه کې کورونه، ښارونه، تعمیرونه ړنګېږي او ورانېږي، خو فکری یا مطبوعاتي یا تبلیغاتي جګړه کې، فکری او رواني جګړه کې یوازې افکار له منځه ځي، یوازې عقاید له منځه ځي، اسلامي ارزښتونه یا د یو هیواد هر هیواد چې وي د هغه ارزښتونه له منځه ځي. د سیمینار په وروستۍ برخه کې یو شمېر شاعرانو او ترنم کوونکو د پاکستاني پوځي رژیم د غندنې په موخه خپل شعرونه ترنم کړل. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستاني اجیرو ځواکونو لخوا د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ملکي وګړو کورونه په نښه شوي، چې په پایله کې زموږ لسګونه بېګناه ملکي وګړي، ښځې او ماشومان په شهادت رسولي دي. د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې مسؤلین وایي چې د دې ریاست د برېښنایي ازموینو په مرکز کې د قانون ریاست او د ملي راډیو ټلویزیون د امریت اړوند د 3، 4 او 5 درجو د 9 خالي بستونو لپاره د برېښنایي ازموینې بهیر پیل شو. د افغانستان د اسلامي امارت د چارو ادارې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د عمومي ریاست د عملیاتي پلان له مخې دغه ازموینه د 2 ورځو لپاره پلان شوې ده. د دې بهیر په لومړۍ ورځ د بلخ ولایت د قانون ریاست اړوند د 5 خالي بستونو لپاره ازموینه واخیستل شوه، چې پکې د جیولوژي د سروې امریت، د ساختماني جواز د صادرولو کارپوه او د قانونو د 3 مفتشینو بستونه شامل دي. ټاکل شوي چې په 2مه ورځ به هم د 4 نورو بستونو ازموینه ترسره شي، چې پکې د بلخ ولایت د قانون ریاست 2 بستونه، له هغې ډلې د سیستمونو د تطبیق عمومي مدیر او د فلزي منرالونو کارپوه او همدارنګه د بلخ د ملي راډیو ټلویزیون امریت 2 مسلکي بستونه چې د برېښنا انجینر او د ټولنیزو رسنیو د پروډیوسر غړی شامل دي اخیستل کیږي. د دې پروګرام د پرانیست پر مهال د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس مولوي نیک محمد حنفي ګډونوالو ته
ښه راغلاست وویل او ټینګار یې وکړ چې دغه بهیر په بشپړې روڼتیا او له هر ډول مداخلې پرته په خوندي فضا کې ترسره کیږي. هغه زیاته کړه چې د ازموینې بهیر د دې ریاست د مسؤلینو لخوا په حضوري ډول او د مرکز لخوا په انلاین ډول څارل کیږي څو د ټولو ګډونوالو حقونه په بشپړه توګه خوندي شي. د دریمې، څلورمې او پنځمې رتبې د 9 مسلکي بستونو الکترونیکي ازموینه د 2 ورځو په موده کې یعنی یکشنبه او دوشنبه په ورځ د بلخ ولایت اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو ریاست الکترونیکي ازموینه په مرکز کې ترسره شوه. د بلخ ولایت اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو ریاست ټولو ګډونوالو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان اسلامي امارت د نافذه قوانینو او طرزالعملونو سره سم به مسلکي متخصص او متحد کسان د شفافه او عادلانه سیستم له لارې جذب شي او په اړوندو ادارو کې به د اغیزمن خدمت مصدر وګرځي ان شاء الله. د اداري اصلاحاتو رئیس د ازموینې ګډونوالو ته د بریا هیله څرګنده کړه او یادونه یې وکړه هغه کسان چې په دې سیالۍ کې بریالي کیږي باید د افغانستان د اسلامي امارت د پالیسۍ له مخې او د نبوي سنتو پر بنسټ خپل چلند او کړنې تنظیم کړي او د اداري اصولو او طرزالعملونو په مراعاتولو سره خلکو ته غوره او د منلو وړ خدمتونه وړاندې کړي. همدارنګه د ازموینې له پیل مخکې د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست مسلکي کارپوهانو ګډونوالو ته د برېښنایي سیستم د کارولو طریقه تشریح کړه څو د ازموینې بهیر په منظم ډول او پرته له ستونزو پر مخ ولاړ شي. د یادونې وړ ده چې د دې 2 ورځو په ترڅ کې به 150 تنه وړ او په شرایطو برابر د بلخ ولایت د قانون ریاست او د ملي راډیو ټلویزیون امریت د 3م، 4م او 5م رتبو د 9 بستونو د ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره سیالي وکړي. مسؤلین وایي چې په دې وروستیو کې د شمال زون د ادارو د مسلکي بستونو ازموینه هم د برېښنایي سیستم له لارې اخیستل کیږي چې دا کار په امارتي ادارو کې د ګمارنې بهیر د روڼتیا او معیاري کېدو لپاره ښه بیلګه بلل کیږي. همدارنګه د دې بهیر په لومړۍ ورځ د بلخ ولایت د قانون ریاست 2 تنه مامورین هم د څارونکو په توګه حاضر وو. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.